د زړه په سر می یار گزار کړی دی، د زړه په سر می یار گزار کړی دی، چې د یارې نه یې انکار کړی دی. اشنا چې تا پر قدمونه ایخي، اشنا چې تا پر قدمونه ایخي، ما هم مزل پاغولار کړی دی، چې په خپل ځواني اور بلیږي، چې په خپل ځواني اور بلیږي، هدر ته چا داسې آزار کړی دی. سلامونه نیکی هیله احترامات پیوانه قدرمنو ستاسو ورور یم ستاسو کشر سرتاج افریدی او ادبي خبرونه ده د کلی مازیګر. امید لرم چې ټول به ښه جوړ وي او د ژوند په خو شیبو کې وي. قدرمنو د رینګ روډ علاقې دا رینګ روډ علاقې لراغلی یو خاغله ملګری یو کشر شاعر چې پزړه پوری لیک کوي او پزړه پوری غزل لیکي او په پښتنو باندې میند د پښتو د لپاره کار کوي. حیدر ارمانی صاحب سره ناسیو نن به د سره د کلی مازیګر کې به د ژوند پښتو د ژوند په پایو چې د ژوند څنګه روان دی او څنګه تیریږي. حیدر ارمانی صاحب د ټولو ناول خو تاسو ته په کلی مازیګر کې هر کله وایم ستړي مشي. الله مو بخیر. اول زه سرتاج صاحب ستاسو او ستاسو د ټیم ډیره مننه کوم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې مال ټیم راکو او زمون غریب خانه ته رالی. زاول ستاسو مننه کوم جی. ډیره مننه ستاسو هم یو جهان مننه چې دومره لنډ وخت کې دومره ټایم موږ لويستو. حیدر صاحب یو څو ضروري ته پوښتنه وکوم. دا راته حیدر صاحب چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ جون خدا الله فضل ډیر خسته روان دی. په کوم عمره کې څه تکلیف لا نشته دی. شکر دی د کور د سیډم نشته دی، د بار د سیډم نشته. الله پاک رحم کړی دی. ډیر خسته روان دی. ډیره خدا. حیدر صاحب دا راته وایي چې دومره کم عمر کې تاسو شعر لیکي، غزل لیکي، نو تاسو ته داسې کله پته ولګیدا چې ما کې یو نه ارمانی صاحب دی او سویل غواړي او شاعر دی او د خپل ادبي سفر آغاز مو ته کله نه کړی دی؟ جی دا خو داسې کارو چې ما به کله د خپل مشر ماما کتاب پڑھاولو جمال حسین اکبر، نو زما ورو شاعري سره مینه پیدا کېده. په هغه کې بیا په 2016 کې تقریبا چې ما لومبي خپل غزل لیکلو، نو دا غینه پس چې ما غزل لیکلو بیا ما ته اندازو شو چې او ما کوم دا شاعري صلاحات پراته دي نه. نو دا هغه ورځ نه 2016 کې ما ته د خپل لومبي غزل نه پته ولګیده چې او ما کې ساده ادبیات شته دي. ډیره خدا. تاسو سره خو یو ماما هم دی، هغه ډیر غټ شاعر دی، هغه سره ناسته پس تاسو کړی دا اسلام او شوی دا. ډیره خدا. الله دوی کې چې بقایا ژوندم داسې تیر شي چې د پښتو په ادب کې کار وکړي، دا نوې کول د ښه سبق ورکړي شي. دا راته وایي حیدر ارمانی صاحب چې په سکه مو ډیر کار کړی دی، غزل کې، نظم کې، نثر کې، دا سکه مو ډیر کار کړی. یاره جی ما خو په غزل کې خپل ځاني ډیر زیات کار کړی دی او ان شاء الله بیا مې نور شوزونو ته مې را داشته. نظم مې داسې چالو کړی دی خو لا کار پکې لږ شوی دی، ډیر نه دی شوی او ان شاء الله مخکې به کوشش کوو سره چې هر شي زبلی کو ان شاء الله پښتو خدمت کې حاضر یو. ان شاء الله کوشش په ټول مینوال کوو سره تاسو سره د نورو. دا راته وایي چې داسې کم یو شاعر جدید وخت کې چې تاسو خوخیږي یا کم یو داسې شاعر دی چې تاسو ته متاثر شوی وي او تاسو د غزل شروع کړی د پښتو ادب؟ یاره جی زه خو د خاطر بابا نه ډیر متاثر یم، ولی چې داغه شاعري بس زما زړه ترانه نوځي بالکل چورمه. او باقی دا داد خبره ده چې ماته خپل مشرانو ډیر داد را کړی. دغه کې زما بابا خدای بخل اکبر حسین صاحب، زما مشر ماما جمال حسین اکبر او زمونږه خسته مشر حمایت صاحب د درازاباد نه چاغه ماته ډیر داد را کړی شاعري په لحاظ. ان شاء الله دین ډیر زیات متاثر یم چې دی ما سره ان شاء الله زبا کامیابی اړخته ځم. ډیره خدا. ډیره خدا. یو تاسو په بلم کومه حیدر ارمانی صاحب دا راته وایي چې داسې کم یو سنگر دی نن سبا وخت کې، داسې کم یو سندرغاړی چې تاسو خوښیږي یا داسې تاسو یو خواهش وي چې یو غزل پی ریکارډ کړي یا نظم یا داسې سپی ریکارډ کړي، نو کم یو سندرغاړی؟ نو جی ان شاء الله هر شي زراده وکي. ولې شاعر خومدار مانی چې زما غزل یو مجلس کې ویلې شي ان شاء الله وایو به زکه دا وایم چې زه په خپل والد صاحب ریکارډ کوم نو دا ما بد نه ویلي. ولې چې هر سړی ته خپل مور پلار خواږي، ما ته پلار ډیر خوږ دی په غزل په دنیا باندې. ولې چې مجلس کې زما پلار نه مال خون نه راکړي او بیا زما بابا او دغه زما مشرو چا په یو مجلس کې ناستو نو پاغه بز زلیدم. ولې چې دغه غون ته فنکار نه وینم چې هغه څنګه کار د پښتو لپاره کړی دی جی. او ان شاء الله غزل اراده مشته په خپل والد صاحب ریکارډ کوم غزل
چې ان شاء الله کار وکم نو ان شاء الله غزل به په ریکارډ کوم. ډیره ښه ده. الله دې وکړي چې ستاسو غزل خپل والد صاحب ریکارډ کړي. ستاسو ډیر خواهش دی. اخیری تاسو کومه د کتاب په حق له مو خیال شته دی؟ ان شاء الله چې پښتو د لپاره کار کوم نو کتاب د لپاره خو مې خیال لازمني، خو د حاضر سات ما سره د کتاب د لپاره چې کوم شی ضروری دی نو ما سره لا پوره نه دی. لا دغه خدمت کې لګایم، دغه په سلسله کې کار کوم. ان شاء الله چې دا پوره شنو ان شاء الله کتاب به بالکل راځي. ولنه ډیره ښه ده. بسوس مینوال هم پته مدي او تاسو د غزلو تګي دي نو خپل غزل ورسره کلامونه شریک کړئ. بس غزل به درته وړومبي زه خپل پیلنی غزل ویم چې ما د شاعري آغاز د کله نو کوم وړومبي غزل لیکلو نو ما غزل لیکلو چې د غزل مقصد شي خولي دی پچای زړه دردیږي نه، خولي دی پچای زړه دردیږي نه، خوري می زړګې ش چې صبرېږي نه، او زی بندیوان په تور زلفو کم، زی بندیوان په تور زلفو کم، هاغه لیونی رانه خبرېږي نه. واه ډیر ښه. مننه جی. او ستا په یارانه کې درد دلې زړه، ستا په یارانه کې درد دلې زړه، اوس رانه تا غواړي قراریږي نه. واه مننه جی. او ما ورته اقرار د مینې نه کړلو، ما ورته اقرار د مینې نه کړلو، زړه مې نامنون کې مونږ کېږي نه. واه دا شی ما ورته اقرار د مینې نه کړلو، ما ورته اقرار د مینې نه کړلو، زړه مې نامنون کې مونږ کېږي نه. او زه حیدر په کومه لاره لاړ شم، زه حیدر په کومه لاره لاړ شم، نور مې چینی کې ژوند تیریږي نه، خورې مې زړګی شه چې صبرېږي نه. ډیر ښه. غزل یې سره نورې هم شریک کړي؟ جی غزل بار سره شریکوم شي. په خپل زړګي کې ځان لویر نه ساتم، په خپل زړګي کې په خپل زړګي کې ځان لویر نه ساتم، جانانه نور به د تصویر نه ساتم. ډیر او ربا چې ستا په نامه نه کړي مینه، ربا چې ستا په نامه نه کړي مینه، نو زه خو د دې دپاره پیر نه ساتم. او ډیر ښه. هر څه منم خو د دایرې دننه، هر څه منم خو د دایرې دننه، خو ستا په مینه داوګیر نه ساتم. هر څه منم، هر څه منم خو د دایرې دننه، خو ستا په مینه داوګیر نه ساتم. او په خوب کې مړوم خپل اشنا نه راتلو، په خوب کې مړوم، په خوب کې مړوم خپل اشنا نه راتلو، مولا د دغه خوب تعبیر نه ساتم. او مننه جی. او حیدره زد ور سره زړه کې وکا، حیدره زد ور سره زړه کې وکا، چې نور به زړه ورته فکر نه ساتم. ډیر خدا شیرم دی. مننه جی. حیدره زد ور سره زړه کې وکا، چې نور به زړه ورته فکر نه ساتم. ډیر ښه. حیدر صاحب که په ترانوم کې څه تجربه وینو هغه به ډیر کیلا مینوال ترانوم وختونه ډیره کوي. نو ترانوم به زه څنګه ویم، ځکه چې ما خو لا خپل غزل زه تاسو ته چې دا کوم ویم نو دا ما خدای که په دویم ځل اورېدلیم دي که نه، ځکه چې لا ما پې ټرای نه ده کړې، ما بې سویلې نه دي، نو په دې کې ورته لږ شان ملامته شم. نور کلامونه را سره شریک؟ نور در سره شریکوم جي چې غم کې به دې مړ شمه کړېږم، غم کې به دې غم کې به دې مړ شمه کړېږم، شپه ورځ چې تا پسې جړېږم. او ای قسمت تا دومره بېوسه کم، ای قسمت تا دومره بېوسه کم، ما ویل چې به یار نه قربانېږم. او مګر زوه ما په طبیبانو نور، مګر زوه ما په طبیبانو نور، زه د یار دیدن باندې رغېږم. او راشه اخیری دیدن مې وکړه لږ، راشه اخیری دیدن مې وکړه لږ، زه حیدر دنیا نه پناه کېږم. راشه اخیری دیدن مې وکړه لږ، راشه اخیری دیدن مې وکړه لږ، زه حیدر دنیا نه پناه کېږم. حیدر صاحب داسې غزل وایي چې تاسو ټوله شاعرۍ کې خوښ ډیر وي او ډیر کار هم په کم غزل کې کړی، داسې شعر سره غزل سره؟ جی زه به درته یو غزل ویم چې ما د خپل ماما پسې زرته م لیکلی دی، امیر حسین پسې الله دې وبخي، ما د هغه په یاد کې ولیکلی و چې پتا کفن چې غوړېدو نو پر ورو جړېدم، پتا کفن چې غوړېدو نو پر ورو جړېدم، اوښ کې مې تلې لکه ماشوم به په سلګو جړېدم. او داسې دوستان در سره ناستو تار اوریان چې ګڼل، داسې دوستان در سره ناستو تار اوریان چې ګڼل، چې خبرېدم ستا په چغو سرو جړېدم.
او څه د غم شپه وه د جانان چې کله ساه ختله څه د غم شپه وه د جانان چې کله ساه ختله زه د روژې په هغه میاشت کې په توبو جړېدم دا شعر راته بیا وایه ډېر ښه څه د غم شپه وه د جانان چې کله ساه ختله څه د غم شپه وه د جانان چې کله ساه ختله زه د روژې په هغه میاشت کې په توبو جړېدم او د غم سحر کله ستا چې جنازه وتله د غم سحر کله ستا چې جنازه وتله حیدره زه پاچیني کې په میرو جړېدم اوښکې مې تلې لکه ماشوم به په سلګو جړېدم څه د غم سحر کله ستا چې جنازه وتله د غم سحر کله ستا چې جنازه وتله حیدره زه پاچیني کې په میرو جړېدم اوښکې مې تلې لکه ماشوم به په سلګو جړېدم څو غزلې را سره نورې هم شریکې کړې غزل به در سره شریک غزل دی چې ستا د خمارو سترګو ښکلې میخانې لزمه ستا د خمارو سترګو ښکلې میخانې لزمه زه چې ماښام کې زنګېدلې ستا کوڅې لزمه او ستا د خمارو سترګو ښکلې میخانې لزمه زه چې ماښام کې زنګېدلې ستا کوڅې لزمه او زما د زړه نه ته خبرې چې پیسه تېرېږي زما د زړه نه ته خبرې چې پیسه تېرېږي زه د اختر په ورځ چې کله ادیرې لزمه او چې ستا ښایست راته د اور په شان بلیږي اشنا چې ستا ښایست راته د اور په شان بلیږي اشنا زه د پتنګ په شان دې هم یوې لمبې لزمه او یا ګل ښایسته دی او یا ته د ګل نه ښکلې ښکاري یا ګل ښایسته دی او یا ته د ګل نه ښکلې ښکاري ورځمه نن د هغه ګلو باغچې لزمه یا ګل ښایسته دی او یا ته د ګل نه ښکلې ښکاري ورځمه نن د هغه ګلو باغچې لزمه او کلی پرېږدم حیدر یو دیدن ارمان لرم کلی پرېږدم حیدر یو دیدن ارمان لرم سوال پې کوم د چیني بابا روضې لزمه ډېر ښه یو غزل نیم بل هم را سره شریک غزل دی چې سپرلیه ښکلی شان موسم راوله سپرلیه ښکلی شان موسم راوله زمونږ کلي ته صنم راوله او دا یو احسان را باندې وکړه وخته دا یو احسان را باندې وکړه وخته ښکلی اشنا مې په دې چم راوله او که خوشحالي رالته نه راکوي که خوشحالي رالته نه راکوي په دې ماشوم زړګي مې غم راوله او سترګې راواړوه ښایسته جانانه سترګې راواړوه ښایسته جانانه زما په زړه باندې ماتم راوله او په طبیبانو نه رغېږي حیدر په طبیبانو نه رغېږي حیدر ورله د خوږ زړګي مرهم راوله ډېر ښه غزل یو غزل اخیري داسې شریک را سره بیا خپلو کتونکو ته چې څه پیغام یې هغه هم ورکړئ مینه کې ژړاوي د خندا خبرې مه کوه مینه کې ژړاوي د خندا خبرې مه کوه او یار چې را سره وي د دنیا خبرې مه کوه او مینه سړیتوب دی سړیتوب سړي کې راولي مینه سړیتوب دی سړیتوب سړي کې راولي مینه خو روا ده ناروا خبرې مه کوه او مینه سړیتوب دی سړیتوب سړي کې راولي مینه خو روا ده ناروا خبرې مه کوه او دلته که رښتیا وایي د هر چا به دشمني ته دلته که رښتیا وایي د هر چا به دشمني ته ته که ځان ساتې نو د رښتیا خبرې مه کوه او مه کوه نادانه ګورې ښکلي نه خپلېږي مه کوه نادانه ګورې ښکلي نه خپلېږي ښکلي بې وفا دي د وفا خبرې مه کوه او ای حیدره تا ته چې رقیب سترګې را برندې کړې ای حیدره تا ته چې رقیب سترګې را برندې کړې ته یې جوړ مطلب دا یې جوړ مطلب و چې د یار خبرې مه کوه ډېر ښه حیدر صاحب ډېر ښه غزل یې ډېر ښه ښایسته خوند یې وکړو اوس تاسو په زړه کې داسې څه خبره چې وي داسې یو څه پیغام یې هغه خپلو کتونکو ته وایه یاره پیغام خو به زه د یو شعر په لحاظ ورکړم چې قدر د بل د مشر وکړه خپل کشران به دې په ولو ګرځوي دا زما پیغام ډېر ښه ډېره مننه کوم ستاسو یو جهان مننه قدرمنو دا اوس زموږ سره د رنګ روډ سیمې علاقې سره چې تعلق ساتي حیدر ارماني صاحب ډېر ښه غزل لیکي شعر لیکي او الله دې وکړي چې دغه غزلې دغه شعرونه ستاسو خوښ شي او مخ ته وړاندې لاړ شي د کلي د مازدیګر د اړخه نه د بلې مرکې پورې